بسم الله الرحمن الرحیم. ارتقا یا ایولوشن مثبت تحول، ترقی، نشو نما او تدریجي تکامل ته وایي. ارتقا د عقل په واسطه کیږي، ځکه چې انسان چې دنیا ته راغی برعکس د نورو حیواناتو یې د عقل په واسطه اول په غرونو کې کورونه جوړ کړل او د وخت په تیریدلو سره د عقل په واسطه فکر کولو، مشاهدې او تجربې کولې، علم زیاتېدلو، ترقی کوله، د غرونو د سمڅو په ځای د خټو او تیږو او بالاخره د 21مې پیړۍ عمارتونه او بلډینګونه یې جوړ کړل. یعنی د انسان د دې ټولو مثبتو تحولاتو او ترقۍ سبب د انسان عقل دی، ځکه چې نور حیوانات لکه فیل، اوښ، زمری، شادي، سپی، مار او نور څنګه چې په اول کې وو اوس هم هماغسې دي. ماران په سړو کې اوسیږي، زمریان، فیلان او شادیانې څنګه چې په ابتدا کې په ځنګلونو کې اوسېدل اوس هم هماغسې اوسیږي. یو هم نه کومه اختراع کړې او نه کوم مثبت تحول کړی دی. دا ځکه چې په دوی کې عقل نشته. که د دې ځای پورې پوه شوي یاستئ نو اوس راځو خپل مطلب ته، چې د داروین د تیوري غلط ثابتول او خلک په دې پوه کول دي چې داسې یو نظر یا تیوري چې عقل، ساینس او دینی علومې ردوي او غلطه ورته وایي، مګر خلک بیا هم په پټو سترګو مني. او لوی ظلم خو دا دی چې د ساینس نوم ورکوي او درسي نصاب کې شاملوي. داروین وایي چې د ځمکې په مخ ژوندي موجودات د یوې حجرې یا سیل د ارتقا یا ایولوشن څخه منځته راغلي دي. خو مخکې د دې څخه چې وړاندې لاړ شو، اول په دې بحث کوو چې دا ژوندۍ حجره څنګه پیدا شوې وه. داروین، ملحدین او ساینس د دې دپاره جواب نه لري، خو برعکس ساینس د بیولوژي د قانون په اساس دا نظر په کلکه ردوي. د بیولوژي قانون داسې دی چې هر ژوندی شی صرف د بل ژوندي شي څخه منځته راتلی شي، او هر شی چې ژوندی نه وي نشي کولی چې یو ژوندی شی یا یوه ژوندۍ حجره منځته راوړي. چې د دې قانون په اساس ناممکنه ده چې ذرات یا اټومونه دې په خپله سره یو ځای شي، امینو اسیدونه، پروتینونه او بالاخره ژوندۍ حجره دې جوړه کړي. دویم، که فرضاً دا خبره ومنل هم شي چې امینو اسیدونه موجود وو، بیا هم د ریاضي د احتمال یا پراببیلیټي د قانون په اساس د داسې یو پروتین جوړېدل په خپله په چانس سره چې د 150 امینو اسیدونو څخه جوړ شوی وي، د جوړېدلو چانس یې 1/10 په طاقت د 140 دی. یعنی 10 ته چې 140 صفرونه کېښودل شي، په دې کې صرف یو چانس دی چې دا 0 یا 0 چانس دی. نو د کائناتو عمر خو د یو پروتین د جوړولو دپاره هم کافي نه دی چې په خپله په چانس سره جوړ شي. حال دا چې په یوه ژوندۍ حجره کې 42 میلیونه پروتین شتون لري. دریمه خبره دا ده چې دا خو معلومه خبره ده چې نه مشاهده شوې او نه چا په لابراتوار کې د ذراتو یا اټومونو څخه
د ژوندۍ حجرې جوړېدل تجربه کړي دي. که یو شی دومره اسانه چې په خپله جوړېدلی شي، نو د 21مې پېړۍ ټکنالوژي خو باید په لابراتوار کې حتما او اسانه جوړ کړي. یعنی ساینس په واضح ډول دا نظر یا تیوري ردوي او غلطه ورته وایي چې ګینې په چانس سره یوه ژوندۍ حجره منځته راغلې وه. نو چې حجره نه وه، نو بیا خو د داروین تیوري یوه خیالي قصه ده چې حقیقت نه لري. ځکه چې حجره نه وه، نو بیا ارتقا په څه شي کې شوي؟ مګر دلته دا سوال پیدا کیږي چې ملحدین او ملحد ساینسدانان ولې د ساینسي قوانینو په خلاف دا تیوري مني؟ آیا دوی نه پوهیږي چې دا تیوري د ساینس خلاف او غلطه ده؟ جواب دا دی چې دوی ښه پوهیږي چې غلطه او د ساینس خلاف ده، خو دوی سره بله لاره نشته. ځکه چې دوی خالق او د خالق په واسطه تخلیق یا کریشن نه مني، صرف د ساینس په علم پوهیږي، او د ساینس په علم کې د دې جواب نشته چې ژوند او ژوندي موجودات څنګه منځته راغلي دي. د دې جواب صرف د وحی په علم کې دی چې وروستنی کتاب قرآن کریم دی چې په اصلي شکل موجود دی. د هر سوال جواب پکې شته او د هر قسم ساینسي او نورو غلطیو څخه پاک او محفوظ دی. خو متاسفانه چې ملحدین نه د قرآن کریم علم لري او نه ترې خبر دي، چې په دې کار کې موږ مسلمانان هم د ګناه نه خلاص نه یو، ځکه چې قرآن کریم موږ باید هم په خپله زده کړو او عمل پې وکړو او هم نورو ته ورسوو. یعنی هغوی چې د قرآن نه خبر نه دي، دا د هغوی په موږ حق دی چې د قرآن کریم نه خبر کو او د الله تعالی د وحی دا اخرنی کتاب هر چاته چې خبر تی نوی وروی رسو. او که داسې مو نوی کړي او وی نکړو، نو د حشر په میدان کې به د دې ملحدینو چې د قرآن نه خبر نه دي، د دوی به لاسی او زمونږ به گریوان. ورونو، قرآن کریم د دې دپاره نه دی نازل شوی چې په دسمالونو کې تاو کو او په جګ ځای کې کیدو، او یا یې د نوي زیږېدلي ماشوم سر ته کیدو چې پیریانې ونه نیسي، او یا یې د واده په وخت کې د ناوې په سر ونیسو. قرآن کریم د دې دپاره نازل شوی چې هم په خپله زده کو او عمل پې وکو او هم نورو خلکو ته ورسو چې د قرآن کریم څخه خبر نه وي. یعنی باید هغې خلکو ته ورسو چې د قرآن نه خبر نه وي. دا د هغوی په مونږ حق دی. راځو موضوع ته. مونږ وویلې چې ملحدین او ملحد ساینسدانان سره د دې چې دوی ښه پوهیږي چې دا نظریه غلطه ده چې په اول کې یوه ژوندۍ حجره په خپله په چانس پیدا شوې وه او د ارتقا په واسطه د هغې نه ژوندي موجودات منځته راغلل، مګر بیا یې هم مني. دا ځکه چې په ساینس کې د دې خبرې جواب نشته چې ژوند څنګه منځته راغلی دی، او کله چې دوی د وحی علم ته مراجعه وکړي، نو بایبل یعنی تورات او انجیل ته مراجعه کوي، ځکه چې د قرآن خو دوی خبر نه دي، چون بایبل کې ګوتې وال شوي دي، تحریف شوی دی، ځینې آیاتونه ترې ویستل شوي او د انسانانو خبرې پکې لیکل شوي دي. نو په دې سبب ځینې ساینسي غلطۍ پکې شته دی. نو کله چې یو ساینسدان بایبل ته مراجعه وکړي او د ساینسي غلطیو باوجود چې کله وګوري چې خدای یعنی ګاډ
د خدای یا ګاډ ښځه د خدای یا ګاډ زوی، نو په عوض د دې چې په خالق عقیده پیدا شي، مشکوک یا اګناستیک او یا ملحد شي. نو زیاتره ملحدین چې د الله تعالی څخه انکار کوي، د هغه خدای یا هغه ګاډ نه انکار کوي د کم تصور چې بایبل ورکړی دی. او کوم ملحدینو چې قرآن مطالعه کړی دی اکثر په ایمان مشرف شوي دي او د اسلام لوی داعیان ترې جوړ شوي دي. په هر ترتیب د داروین د ارتقا تیوري یوه خیالي قصه ده چې د حقیقت نه ډیره لرې ده، ځکه چې ژوندۍ حجره په چانس سره پرته د سبب څخه منځته نشي راتلی. تر څو چې علم، عقل او طاقت نوي د پروتین د جوړولو دپاره امینو اسیدونه په منظم ډول یو د بل په څنګ کې ایښودل کېدلی نشي، او ډي ان اے کې معلومات او پروګرام د علم او عقل څخه پرته اچول کېدلی نشي او نه کار کولی شي، ځکه چې د وجود د ټولو پرزو اندازه او نقشه جوړول د ډي ان اے په واسطه کیږي او بیا د پرزو یعنی پروتین جوړولو کارخانې یعنی ریبوزوم ته لیږل کیږي او هلته د ډي ان اے د هدایت او نقشې مطابق پرزې جوړیږي. د دې څخه هیڅوک انکار نشي کولی چې په ډي ان اے کې د معلومات یا انفارمیشن موجودیت علم دی او د دې معلومات تطبیق کول د عقل او طاقت په واسطه کیږي. خو دلته سوال دا دی چې د دې علم، عقل او طاقت سبب څه شی دی؟ ملحدین او ملحد ساینسدانان د دې سوال جواب نشي ورکولی، ځکه چې د دې سوال جواب د ساینس په علم کې نشته دی. د دې سوال جواب صرف په قرآن کریم یعنی د وحی په علم کې شته دی چې د دې ټولو سبب د کائناتو خالق یا کریټر دی چې الله تعالی دی. اوس په قرآن کریم یعنی د وحی په علم کې ګورو چې اول انسان څنګه پیدا شوی دی یعنی آدم علیه السلام، او بیا د هغه نه نسل څنګه زیات شوی او زیاتیږي. مخکې وویل شو چې ملحدین او ملحد ساینسدانان تخلیق یا کریشن نه مني، یعنی د الله تعالی په واسطه د کائناتو پیدا کېدل نه مني او وایي چې کائنات خالق نه لري، هر شی په خپله پیدا شوی دی او د خالق څخه پرته په خپله چلیږي. دا خبره چې ژوندي موجودات او په خاص ډول انسان څنګه پیدا شوی، دا ټول حقیقت او صحیح خبره په قرآن کریم یا د وحی په علم کې شته دی چې دلته په ترتیب سره ذکر کوو. د سورة النور په 45 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي: والله خلق كل دابة من ماء. الله تعالی هر ژوندی خوځیدونکی د اوبو نه پیدا کړی دی، یعنی ټول ژوندي موجودات خالق او پیدا کوونکی لري چې الله تعالی دی، او یو ژوندی موجود هم نه په خپله، نه په چانس او نه د داروین د خیالي حجرې یا سیل د ړندې ارتقا په نتیجه کې منځته راغلی دی. فمنهم من یمشي علی بطنه، چې د دوی نه ځنې په سینه باندې څخیږي لکه ماران، ماهیان، چینجي او نور ډیر مایکروسکوپیک او ماکروسکوپیک ژوندي موجودات. ومنهم من یمشي علی رجلین، او ځنې د دوی نه په دوه پښو ځي لکه مرغان او انسانان.
ومنهم من يمشي على 4 او ځنې په 4 پښو ځي لکه پسونه، اسونه او داسې نور. او برسیره پر دې ځنې ژوندي موجودات چې د 4 نه زیاتې پښې لري فرمایي چې یخلق الله ما یشاء، د الله تعالی چې څنګه خوښي، چې څنګه خوښوي هغسې پیدا کوي، ځکه چې ان الله على كل شيء قدیر، الله تعالی په هر شي باندې قادر دی. یعنی هر قسم ژوندی موجود چې الله تعالی وغواړي که د هر څو پښو والا وي پیدا کوي، او د الله تعالی د پاره دا کار او دا پیدا کول ډیر آسان دي. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، کله چې الله تعالی د یو شي د کولو اراده وفرمایي نو ورته وفرمایي چې وشه نو وشي. یاسین 82 نمبر آیات. باید ووایو چې ټول ژوندي موجودات ټول الله تعالی د اول نه بیل د جوړو په شکل پیدا کړي دي. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. یعنی الله تعالی هر نوع یا سپیشیز او هر شی د اول نه جوړه څنګه چې وس دي په همدې قسم پیدا کړي دي. یعنی اوخ د اول نه الله تعالی اوخ پیدا کړی دی، اس د اول نه الله تعالی اس پیدا کړی دی، انسانی د اول نه انسان پیدا کړی دی. داسې نه ده چې اوخ او اس د بل حیوان نه منځته راغلی دي او انسان د شادي نه منځته راغلی دی. یا په بل عبارت مختلف النوع ژوندي موجودات الله تعالی د اول نه امداسې پیدا کړي دي څنګه چې وس دي. د اول نه هر یو ته خپل ځانګړی DNA ورکړی دی او په هر DNA کې یې جینیټیک کوډ او معلومات یا انفارمیشن اچولی دی، او د میوټیشن د تخریبي عمل او د بې عقله او بې شعوره نیچر په واسطه نه د یو سپیشیز DNA د بل سپیشیز په DNA بدل شوی دی، نه ماهی په ریپټایل بدل شوی او نه ریپټایل په مرغانو او شادیګانو بدل شوی او نه شادیګانې په انسان بدلی شوی. اگر چې ځنې سیکولر علما د قرآن کریم څخه د داروین د ارتقا د تیوري د ثابتولو کوشش کوي او د خپل دنیاوي شهرت لپاره د قرآن کریم آیاتونه غلط ترجمه کوي. دوی د سورة النساء اول آیات داسې ترجمه کوي: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. دا سیکولر علما وایي چې په دې مبارک آیات کې د نفس واحده معنا او مطلب یو حجروي حیوان یعنی بکتریا ده، یعنی د انسانانو نیکه بکتریا ده. یعنی دوی وایي چې قرآن هم دا خبره کوي چې په اول کې یو ژوندی موجود و، او ساینس هم دا وایي چې په اول کې یو ژوندی موجود و. یعنی ساینس هم دا خبره کوي چې په اول کې یو ژوندی موجود یا بکتریا و، او د هغې د ارتقا څخه بیا نور ژوندي موجودات لکه حیوانات، نباتات او انسانان منځته راغلل. دا علما ډیره سخته اشتباه او غلطي کوي، او هغه دا چې اول دوی د ارتقا تیوري ته ساینس وایي. حال دا چې د ارتقا تیوري ساینس نه دی او نه په ساینسي حقایقو ولاړه تیوري ده، بلکې د ساینسي قوانینو او عقلي دلایلو خلاف
یو خیالي او بی ثبوته قصه ده چې ملحدینو او ملحدو ساینسدانانو د الله تعالی د تصور د منځه وړلو دپاره جوړه کړې ده. دویم، دوی د دې مبارک آیات ترجمه غلطه کوي. د دې مبارک آیات ترجمې ته توجه وکړئ. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اے انسانانو، د خپل رب نه وویریږئ، هغه رب چې پیدا یې کړی تاسې له یوه نفس څخه چې آدم علیه السلام دی، او پیدا یې کړه له دې نفسه یعنې د آدم علیه السلام نه جوړه ده چې حوا علیه السلام ده، او خواره یې کړل د دې دواړو علیهم السلام څخه سړي ډېر او ښځې ډېرې. یعنی په آیات کریمه کې نه د نفس واحده نه مخکې او نه وروسته د بکټریاوو، حیواناتو او نباتاتو ذکر شوی، بلکې په ټول آیات کې د نفس واحده نه مخکې او وروسته صرف د انسان ذکر دی. د نفس واحده مطلب آدم علیه السلام دی چې الله تعالی د هغه څخه د هغه جوړه حوا علیه السلام پیدا کړه، او د دې دواړو علیهم السلام څخه د انسانانو نسل زیات کړو. خدا سیکولر علما د نفس واحده څخه مخکې او وروسته آیات نادیده نیسي، اګنور کوي، او د ټول آیات نه صرف نفس واحده راوباسي او د داروین د ایولوشن یا ارتقا په تیوري کې فټ کوي، معنی سیل یا بکټریا کوي، او په دې ډول د ارتقا یا ایولوشن تیوري سپورټ کوي. د الله تعالی نه وویریږئ. قرآن په خپله خوښه مترجمه کوئ. په الله تعالی او په قرآن کریم دروغ مه وایئ. که دا کار مو په سهو سره کړی وي توبه وباسئ، او که قصدن مو کړی وي او کوئ نو د الله تعالی د قهر څخه وویریږئ، او هغه ورځ را یاده کړئ چې الله تعالی در څخه پوښتنه وکړي چې ولې دې زما د کلام غلطه ترجمه کوله، څه جواب به ورکئ؟ اوس د وحی په علم قرآن کریم کې ګورو چې اول انسان آدم علیه السلام څنګه پیدا شوی دی، او انسانی نسل څنګه زیات شوی او زیاتیږي. د انسان د تخلیق په باره کې قرآن کریم فرمایي، السجده نمبر آیات، وبدأ خلق الانسان من طین، او د انسان تخلیق الله تعالی د خټې څخه شروع کړو، یعنی اول انسان آدم علیه السلام پرته د مور او پلار نه او په غیر د بل حیوان د ارتقا څخه الله تعالی د خټې یعنی اوبو او خاورې څخه مستقیما مکمل انسان پیدا کړو. مکمل ډي ان اے، او په ډي ان اے کې ورته جینیټیک کوډ او معلومات یا انفارمیشن واچولو، او د نورو ژوندیو موجوداتو برخلاف علم او د علم د حاصلولو او د علم د استعمالولو او تطبیقولو استعداد، عقل او طاقت ورکړو. د النساء سورت په اول نمبر آیات کې فرمایي، مخکې هم تلاوت شو، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. اے انسانانو، د خپل رب نه وویریږئ، هغه رب چې تاسو د یو شخص څخه پیدا کړئ. هغه رب چې تاسو د یو شخص څخه پیدا کړي یاستئ، یعنی الله تعالی اول آدم علیه السلام پرته د مور او پلار نه پیدا کړو، او د آدم علیه السلام څخه
ټول انسانان پیدا کړل داسې چې وخلق منها زوجها چې د آدم علیه السلام څخه د هغه جوړه حوا علیه السلام پیدا کړه، یعنی آدم او حوا علیهم السلام دواړه په معجزانه ډول الله تعالی پیدا کړي چې دا د ساينس په دایره کې نه راځي. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، او د دې دواړو علیهم السلام څخه په نړۍ کې ډیر نارینه او ښځې خواره کړل. خو د دې دواړو علیهم السلام څخه چې د انسان نسل په کومه طریقه زیات شوی او زیاتیږي هغه د عقل او ساينس په دایره کې راځي. لږ مخکې د السجده په 1 آیات کې ذکر شو چې آدم علیه السلام الله تعالی د خټې څخه پیدا کړی دی. د السجده سورت په 8 آیات کې فرمایي ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین، بیا د هغه نسل د حقیرو او بې ارزشه اوبو د جوهر څخه پیدا کړلو، یعنی کمی اوبه چې د انسان په تناسلي سیستم کې جوړیږي د هغې جوهر یا عصاره چې د سپرم یا نطفې څخه عبارت ده، د دې په واسطه د انسان نسل مخ په وړاندې وړل کیږي. خو په دې طریقه هم د انسان تخلیق د خټې یعنی د ځمکې د عناصرو یا الیمنټس نه کیږي. المؤمنون آیات 12 فرمای ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، او بېشکه مونږ د انسان تخلیق د خټې د جوهر نه کړی دی، یعنی د خټې د کیمیاوي اجزاو څخه لکه اکسیجن، کاربن، هایدروجن، نایتروجن، کلسیم، فاسفورس، پوتاشیم، سلفر، کلورین او داسې نور. باید ووایو چې نوموړي مواد د ځمکې څخه د وښو، سبزیجاتو او میوو په واسطه جذبیږي. غوښې ورکوونکي حیوانات واښه خوري او د انسان وجود ته د سبزیجاتو، میوو او غوښو د خوړلو په واسطه وروړل کیږي، او د انسان په وجود کې د تناسلي سیستم په واسطه ترې سپرم یا نارینه نطفه او یا ښځینه نطفه یا هګۍ جوړیږي. بیا د نارینه نطفه یا سپرم د پلار په واسطه د مور رحم ته لیږل کیږي او هلته د مور نطفې یا یا هګۍ ته ورننوځي او دواړه نطفې سره یو ځای کیږي. باید پوه شو چې نیم ډي ان اے د پلار په نطفه کې وي او نیم ډي ان اے د مور په نطفه کې وي، نو کله چې دواړه نطفې یو ځای شي نو یو مکمل ډي ان اے جوړیږي او په دې ترتیب یوه مخلوطه یا مکس نطفه منځته راځي چې قرآن کریم ورته نطفتون امشاج او ساينس ورته زیګوټ وایي. نطفتون امشاج یا زیګوټ په حقیقت کې انسانی تخم یا سیډ دی چې د انسان مکمل معلومات او تقدیر پکې موجود دی، چې د همدې وخت څخه د مرګ پورې څه چې کیږي د همدې معلومات مطابق کیږي. او په لنډ ډول باید ووایو چې د خټې اجزا د خوراکي موادو په واسطه د انسان وجود ته ځي او د تناسلي سیستم د کارخانو په واسطه ترې د مور او پلار نطفې جوړیږي او بیا د دې دواړو نطفو د یو ځای کېدلو څخه نطفتون امشاج یا زیګوټ یا انساني تخم جوړیږي او د دې مخلوطې نطفې یا زیګوټ څخه انسان جوړیږي. د سورة الدهر په
دویم نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، بېشکه موږ انسان د مخلوط نطفې یعنې زیګوټ څخه پیدا کړی دی. اوس د دې نطفتون امشاج یا د انساني تخم یا زیګوټ څخه د انسان تخلیق داسې کیږي چې لکه څنګه چې د جوار یا غنمو تخم په خاوره کې خښیږي او بیا راشین کیږي او تیغ وي، همدارنګه همدغه قسم نطفتون امشاج یا زیګوټ یا انساني تخم هم د رحم په دیوال کې خښیږي او راشین کیږي چې قرآن کریم ورته داسې اشاره کوي ثم جعلناه نطفة في قرار مکین، بیا وګرځوه مونږ هغه نطفه په یوه قرارګاه محکمه کې، یعنی نطفتون امشاج یا زیګوټ د رحم دیوال کې داسې خښیږي لکه تخم یا سید په خاوره کې. ثم خلقنا النطفة علقة، بیا مونږ د دې نطفې نه علقه جوړه کړه، یعنی کله چې دا تخم یا نطفتون امشاج یا زیګوټ د رحم د دیوال څخه تیغ را ووی یعنی نمو یا گروت شروع کی، نو جنین یا امبریو چې کم شکل اختیاروي علقه ورته وایي. علقه درې معناګانې لري. اول زوړند شی، دویم ژوره یا لیچ، دا لکه چینجو په شان وي، په پوستکي خوله لګی وینه څکي او د پوستکي پورې زوړند دی. دریمه معنی د وینې برغند ده چې دلته درې واړه معناګانې صحیح دي، ځکه کله چې نطفتون امشاج د رحم د دیوال نه نشونما شروع کی یا نشونما شروع کوي، نو د رحم خواته را زوړندېږي او د تخلیق په دې مرحله کې د دې رازوړند شوي جنین یا امبریو شکل د لیچ یا ژورې سره مشابه وي. دریم په دې سبب چې د وینې دوراني سیستم مکمل جوړ نه دی، نو جنین داسې ښکاري لکه د وینې برغند، یعنی حقیقتا د وینې برغند نه وي بلکې هغسې ښکاري. فخلقنا العلقة مضغة، بیا موږ د علقه څخه مضغه یا د غوښې یوه ټوټه جوړه که. مضغه 1 سانتي متر وي او شکل داسې وي لکه جوړ شوې جاوله، یعنی لکه په جوړ شوې جاوله چې د غاښونو چاپونه وي، داسې شکل لري. فخلقنا المضغة عظاما، بیا موږ د دې غوښې څخه یا د غوښې د دې ټوټې څخه د هډوکو پنجره یا اسکلیټ جوړ کړو. فکسونا العظام لحما، او بیا موږ دې هډوکو ته غوښې ورواغوستلې. د دې ځای پورې د انسان د حیواني جسم ارتقا ده، یعنی د نطفې د جوړولو د وخت نه تر دې ځایه د انسان او نورو حیواناتو لکه پسه، اس، زمری وغیره د ټولو جنین یا امبریو یو قسم وي، یعنی فرق نه کیږي چې دا د انسان جنین دی یا امبریو ده او که د بل کم حیوان. د دې نه وروسته السجده 9 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي ثم سواه، او بیا الله تعالی هغه درست او برابر کړو، یعنی ټول اعضای ورته برابر کړل او د انسان شکل او صورت ورته جوړ کړو او د نورو حیواناتو سره فرق وشو. ونفخ فيه من روحه، او په هغه کې د هغه یا خپل روح نه پوکړو. وجعل لكم السمع والابصار والافئده، او تاسو ته غوږونه، سترګې او زړونه جوړ کړل. خپل مقصد ته راځو. پوه شو چې
اول انسان ادم علیه السلام الله تعالی د خټې یعنی خاورې او اوبو څخه پیدا کړی دی او د هغه جوړه حوا علیه السلام د هغه څخه پیدا کړه او نور ټول انسانان د دوی دواړو علیهم السلام څخه پیدا کړل په دې ډول چې د خټې جوهر یعنی اجزا د انسان وجود ته الله تعالی د خوراکي موادو په واسطه داخلوي او د انسان په وجود کې نطفه یعنی سپرم او جوړوي او د سپرم او څخه نطفتون امشاج یا زیګوټ جوړوي او نطفتون امشاج یا زیګوټ د رحم په دیوال کې خخوي بیا د زیګوټ نه علاقه او د علاقه نه مدغه او د مدغه نه عظام او د عظامونه او د مدغه نه عظام جوړي بیا عظام یا هډوکو ته غوښې ورغوندي بیا انساني شکل او صورت ورته جوړوي او روح پکې پوکوي مطلب دا دی چې انسان دنیا ته د اول ځل د پاره الله تعالی یو مکمل انسان عالم عاقل او د مکمل ځانګړي ډي ان اے سره را لېږلی دی نه دا چې د داروین د ړندې ارتقا په نتیجه کې منځته راغلی دی که په لنډ ډول ته یا داوري وکړو داروین وایي چې په اول کې په اوبو کې پرته د خالق او جوړونکي څخه یو حجره یا سل په خپل سر پیدا شو بیا د هغې نه ماهیان جوړ شول او بیا ماهیان د اوبو څخه وچې ته راووتل او ریپټایل ته جوړ شو فکر وکئ چې آیا ماهی د اوبو څخه د باندې ژوندی پاتې کیږي په هر ترتیب ریپټایل لاسونه خوځول شروع کړل لاسونه په وزرونو بدل شول او مرغان ته جوړ شو یو وخت د وښو د کموالي په وجه هرن کوششونه شروع کړل چې د ونو پاڼې وخوري نو د اورمیګونو د اوږدولو کوشش یې کولو تر څو چې پاڼې وخوري نو اورمیګونه یې اوږده شول او د هرن څخه زرافې جوړې شوې د انسان په باره کې وایي چې انسان د شادي د ارتقا څخه منځته راغلی خو دلته میسنګ لینک موجود دی یعنی د انسان او شادي په منځ کې هغه فاصل نشته چې نیم انسان وي او نیم شادي وي او بل دا ده چې ارتقا یا ایولوشن خو یو جاری عمل دی دا ولی په انسان ودرېدله مخکې ولی نزي که په دې باره کې پوره معلومات غواړئ زما دوه نور تقریرونه وګورئ په هر ترتیب د داروین د ارتقا تیوري یوه خیالي قصه ده او علمي او ساینسي حقیقت نه دی اگرچه ما مخکې دا خبرې کړي دي چې علم دوه قسمه دی د وحی علم قرآن کریم چې مکمل او پوره علم دی او هر خبره اخره خبره ده او د هر مشکل حل پکې شته دی او بل د ساینس علم چې نامکمل یا انکمپلیټ دی هر خبره اخره خبره نه ده او حقیقت ته د رسیدلو دپاره نورو تحقیقاتو مشاهدو او تجربو ته ضرورت لري مثلا د وحی علم قرآن کریم فرمایي چې کائنات لویږي مګر د ساینس علم 1400 کلونه وروسته د ډیرو تحقیقاتو نه پس دې حقیقت ته ورسېدو چې کائنات لویږي همدارنګه د وحی د علم قرآن کریم دا خبره چې لمر حرکت لري ساینسدانانو د قرآن د نزول په وخت کې نه منله خو د ډیرو تحقیقاتو نه پسې 1400 کلونه وروسته ومنله چې لمر حرکت لري نو متاسفانه چې ملحدین او ملحد ساینسدانان د وحی په علم قرآن کریم نه پوهیږي او هر شی او د هر سوال جواب د ساینس په علم کې لټوي یعنی ساینسدانان د کائناتو خالق او پیدا کوونکی په ساینس کې لټوي خو د الله تعالی د پیژندلو دپاره د وحی په علم قرآن کریم باندې پوهیدل ډیر ضروری دي نو د ټولو ساینسدانانو او د ساینس د شاګردانو نه هیله کوم چې د ساینس د علم سره د وحی علم قرآن کریم هم زده کړي او ځان پې پوه کړي انشاءالله چې د دنیا او آخرت
ټول مشکلات په الله تعالی حل کړي وما علینا الا البلاغ المبین.